امرالله صالح د لر او بر پښتنو زړونه وګټل. د ډیرو ویدو پښتنو نه صالح نرخوی او سیاست لري. ملګرو صالح د عارف وزیر په هکله ډیرې حیرانونکې خبرې وکړې چې دغه خبرو پر پاکستان اور بل کړی ده. صالح څه وایي؟ پاکستان پښتانه ولې د امرالله صالح دغه کاره خوښ شول؟ په ویډیو کې له موږ سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی عارف وزیر پر شهادت ژوره خواشیني وښوده. صالح وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم کورنۍ ته تسلیت وایم او د زړه له تله د عارف وزیر پر شهادت خواشینی یم. امرالله صالح د پښتون ژغورنې غورځنګ د افغانستان په هر در راګډ یاد کړل او زیاته کړې ده چې د لرې پښتونخوا افغانان د افغانستان په هر درد له موږ سره ګډ ژاړي او دردیږي او ترهګرۍ د له منځه وړلو بې اساسه غوښتنه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح زیاتوي چې افغانستان د ترهګرو په لاس کې د قرباني کېدو په حال کې ده. څوک چې د قرآن کریم آیاتونو نه انکار کوي او مسلمانان پر وژنو ټینګار کوي، په ورته مهال نن په واڼه کې د شهید سردار محمد عارف وزیر جنازه خاورو ته وسپارل شوه چې په زرګونو خلکو پکې ګډون کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مخکښ غړي شهید عارف وزیر وړ ماښام پرې د وزیرستان په واڼه کې د ګوډ طالب ملیشو لخوا برید شوی و. تېره ورځ یې د سر د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي سردار محمد عارف وزیر د پاکستان ترهګر ریاست له لوري پر شهادت ورسید. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم د شهید عارف وزیر غایبانه جنازه وشوه. د شهید عارف وزیر مړینه په نړیواله کچه وغندل شوه او د بخښنې نړیوال سازمان هم له پاکستان وغوښتل چې ژر تر ژره دې په خپلواک ډول د عارف وزیر د قتل قضیه وڅېړي. شهید سردار محمد عارف وزیر له افغانستان او افغانانو سره خورا مینه درلوده. نوموړي به ویل چې افغانستان یې خپل کور د هیڅ څوک به یې له هم له کابل او د افغانستان نور ولایتونو ته له ورتګ ایثار نه کړي. شهید عارف وزیر د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لوړو مراسمو ته هم راغلی و چې له تود هرکلي سره مخ شو او په بیلابیلو ځایونو او غونډو کې ویناوې وکړې، خو له کابله له ورتګ وروسته زنداني او بیا شهید کړی شو. شهید عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بل مشر علي وزیر د تر زوی دی په شمالي وزیرستان کې پر پښتنو له سختو ظلمونو وروسته د مبارزې ډګر ته راووت چې بالاخره په دې سپېڅلې مبارزه کې د پښتنو لپاره سر کېښود. درنو لیدونکو که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو ضروري لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.